ککړ وایي چې افغانستان کې د یو مشروع حکومت جوړېدو وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې کېدای شي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدر اعظم انور خان کاکړ د افغانستان اسلامي امارت سره د اړیکو په اړه تازه څرګندونو کې ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به هغه مهال ښې شي چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت په کار پیل وکړي. انور خان کاکړ د چهارشنبې په ورځ نومبر 15 د مارګولا ډایلوګ تر عنوان لاندې د اسلام آباد د پالیسۍ د څېړنې انسټیټیوټ IPRI لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې له پاکستان څخه د سلګونه زره قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو د پرېکړې هم دفاع وکړه. کاکړ وویل مسایل به هغه مهال هوار شي چې کله په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستان د ډن ورځپاڼې د راپور له مخې په داسې حال کې چې کاکړ د قانون حاکمیت ورو پلي کول، کمزوري حکومتداري، نیابتي جګړه، کمزوری اقتصاد او بشري انکشاف ته کمه ترجیح ورکول پاکستان کې د ننه لانجې د عواملو په توګه یاد کړل. ویل چې غیر دولتي بنفوذه کسان دغه هېواد ته امنیتي ګواښونه راولاړوي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت چارواکو په دې وروستیو اونیو کې په پرله پسې ډول په اسلامي امارت نیوکې کړې او د دغه هېواد د ناامنیو په پیښو کې مخامخ اسلامي امارت ته ګوته نیولې ده. انور خان کاکړ د نومبر په 8 یوې خبري کنفرانس ته وویل چې اسلام آباد د روان 2023 کال په سر کې اسلامي امارت ته دا پیغام رسولی و چې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان د وسلوالې ډلې ترمنځ د یو انتخاب کړي. د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدر اعظم تازه څرګندونو ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد کاکړ د تېرې اونۍ څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي و چې افغانستان په پاکستان کې د ننه د امن ټینګولو مسؤلیت نه لري او د په وینا پاکستان باید خپل کورني مسایل په خپله حل کړي او د خپلو ناکامیو معلوماتي افغانستان ته راجع نه کړي. د ښاغلي مجاهد په وینا د افغانستان اسلامي امارت له رامنځته کېدو وروسته په پاکستان کې ناامني زیاته شوې ده. د دلیل نشي کېدای چې ګنې موږ به د پاکستان د ناامنیو تر شا یو.